وروستۍ پاڼه. په ډیرو پخوا وختونو کې د فلورنس ښار له یو بحران سره مخ شو. د آرټسویل کوڅې په هنرمندي باور له لاسه ورکول، نقاشانو او هنرمندانو چې یو وخت د دې کوڅو د روح حیثیت درلود، اوس له رنګونو مخ اړولی و. د دې هر څه دلیل غربت و. هنر د ټولو خوښي ده، خو هنرمندانو او نقاشانو ته به ډېرې لږ پیسې ورکول کېدې. ورو ورو کوڅو خپله ځلا له لاسه ورکړه. میندو او پلرونو له خپلو ماشومانو نه رنګونه واخیستل. نقاشانو نورې دندې پیل کړي تر څو خپل ژوند پر مخ بوځي. په داسې سختو ورځو کې یوازې څو هنرمندانو زړورتیا وښوده او هنر یې پرېنښود. له دوی څخه دوی زړورې هنرمندې سو او جانسي وي. هغوی نه یوازې چې ښې نقاشانې وي، بلکې ډېرې نږدې ملګرې هم وي. هغوی به نقاشۍ جوړولې او په مجلو به یې پلورلې. دوی به ډېرې پیسې نه ګټلې، خو خوشحاله وي، ځکه هغه څه یې کول چې مینه یې ورسره ډېره درلوده. له دوی دواړو څخه څو ځواکمنه ښځه وه. هغې به ډېر کار کاوه او له ستونزو سره به په ورین تندي مخ کېدله، خو جانسي به تل د راتلونکي په اړه پریښانه وه. سو او جانسي د ښاغلي برمن په نامه یو ګاونډی درلود. ښاغلی برمن بوډا و، خو ژوندی زړی درلود. هغه به هر څه نقاشي کول. د سړک تر څنګ به یې میزونه، د خپل کور زینې، حتی ونې. هغه هم یو له هغو څو نقاشیانو څخه و چې د آرټسویل د روح د ژوندي ساتلو لپاره یې هڅه کوله. دا چې ښاغلی برمن په خپله یو نقاش و، نو ډېری وخت به یې له سو سره د هغې په کار کې مرسته کوله. او دغلته که ته دلته شاته لږ سیوري ورکړې، نو ریښتونه یې به ښکاره شي. او ښاغلی برمن، ته ډېر با استعداده نقاشي. ته باید خپلې ټولې نقاشیانې خرڅلاو ته کېږدې. نه پوهېږم په پیسو به څه وکړم. زه یوازې اوسم او ډېرې لږ پیسې مصرفوم. د دې ښار خلک باید پوه شي چې هر څه د پیسو لپاره نه کېږي. هغه څه سره چې مینه لرو باید هیڅکله یې پرې نه ږدو. هر څه ښه روان و، تر هغې چې یو ورځ جانسي سخته ناروغه شوه او ډاکټرانو چې هر څه وکړل، هغه روغه نه شوه. هغه خو به ښه شي که نه ډاکټر صاحب؟ ما هغې ته څه درمل لیکلي چې ویې خوري، خو سو ته باید هغه وهڅوې چې مثبت فکر وکړي. زموږ ډېرې ستونزې او ناروغۍ زموږ د منفي فکر له امله دي. هغه یوازې هغه وخت رغېدی شي چې په خپله وغواړي. سو هر څه وکړل تر څو جانسي خوشحاله وساتي. د هغې د خوښې وړ خواړه به یې پخول، ټوکې ټکالې به یې ورسره کولې، ګلان به یې راوړل تر څو خونه تازه وساتي. خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. سو زه فکر نه کوم چې روغه به شم. ډېر بد احساس کوم چې دومره کار کوي او زه یوازې پرته یم. جانسي، ته زما ملګري، زه به هر څه وکړم تر څو ستا پام وساتم. سلام انجونو، مزاحم خو به نه یم؟ او سلام ښاغلی برمن. زموږ جانسي جانه څنګه ده؟ هڅه کوم. او جانسي، ته به روغه شې، ډاډه اوسه. ښه احساس نه کوم ښاغلی برمن. ډېرې کمزورۍ ستړې شوې یم. او ګرانې، ستا کمزورتیا ستا په ذهن کې ده. هو، سو ما ته ټول هغه څه وویل چې تاسو ورته ویلي وو. چېرته چې لار وي هلته هیله وي. همداسې کوم څه و. هغه داسې ده، چېرته چې هیله وي هلته لار وي. زه یې منم در سره. ښاغلی برمن، ستاسو وروستۍ نقاشي د څه په هکله ده؟ هو، هغه زما د همیشنۍ هیلې په هکله ده. ما د همدې کوڅې نقاشي جوړه کړې چې موږ پکې اوسو. ما هڅه کړې چې ټول نقاشان او هنرمندان وښیم چې کوڅو ته راوتلي او هغه څه کوي چې مینه ورسره لري. نقاشي دا یوه ناممکنه هیله ده. داسې به هیڅکله ونه شي. ښه، همدا یې ښکلا ده. ته د هر څه په هکله تصور کولی شي.
تر هغې چې یو څه تصور نه کړې هیڅکله به یې په حقیقت بدل نه کړی شي. زه ډاډه یم چې زما هنر به یوه ورځ ژوندونه وژغوري او زه پوره هیله لرم چې یوه لار به ورته پیدا کړم. او باید دا هم ووایم چې هنر ډیر ځواکمن دی. د هنر یوه ټوټه هغه څه کولی شي چې ډاکټران یې نشي. یو هنرمند باید تل مثبت فکر وکړي او باور ولري. حالا نو ګرانې جنزي دا خفګان نور پرېږده. څه ته ګورې ګرانې جانزي؟ هغه بوټی چې په دیوال وده کوي هغه یوازینی څه ده چې ما لږ خوشحاله ساتي. څومره ښه ده که نه؟ ښه ده خو هغه ونه ما پرېږدي. لومړی ځل مې چې ولیده لاسپاڼې درلودې او اوس یوازې وپاتې دي. کله چې وروستۍ پاڼه ولویږي نو زه به ټولې هیلې له لاسه ورکړم. ډېره بده خبره ده جانزي. په هغې چیغې مه وهه سو. کله چې یو څوک غمجن وي چیغې یې لا ډېر خفه کوي. او جانزي ناروغه ده. موږ نه پوهیږو چې اوس هغه څنګه احساس لري. ته رښتیا وایې ښاغلی برمن. زه بخښنه غواړم جانزي. په جانزي بده ونه لګېده. هغه د خپلې ملګرې لپاره ځان ګرام ګڼلو. ورځې تېرېدې او د جانزي حالت لا خراب شو. ډاکټر هیڅ نشو کولی ځکه چې جانزي خپل درمل نه خوړل. سو هر وخت له ډاکټر څخه غوښتل تر څو له کومې بلې لارې د هغې درملنه وکړي. خو ډاکټر به تل ویل هغه باید خپل ذهن پیاوړی کړي. یوه ورځ چې سو خپلې ودانۍ ته ننوتله نو د ښاغلي برمن لخوا تېره شوه. هغه لوند و. ښاغلی برمن تاسو ښه یاست؟ څه شوي دي؟ هیڅ هم نه ګرانې، بس بوډاتوب دی، نور هیڅ نه دي. لورې نن مې زموږ د پارک میزونه نقاشي کړل. هغه د بام لاندې چې دي تا لیدلي؟ صبر، هماغه د پارک د بام لاندې میزونه ښیي؟ هلته لږ تر لږه 20 دانې میزونه دي. تاسو ټول نقاشي کړل؟ په یوه ورځ؟ ډېر زیات کار مو کړی. او څنګه تاسو لاندې شوئ؟ هغه خو تر بام لاندې دي. لورې چترۍ رانه هیر شوې وه. درته مې وویل چې بوډاتوب دی، نور څه ستونزه نشته. ښاغلی برمن تاسو پوهیږئ چې نن سبا ټول خلک ناروغه کیږي. تاسو باید په ځان پام وکئ. ته به خو نه لرئ؟ ما ته روغ نه ښکارئ. زه ډاکټر راوغواړم؟ زما خدایه ته هر وخت ډېرې پوښتنې کوې لورې. کله چې زه نقاشي کوم نو د نړۍ تر ټولو خوشحاله انسان یم. هیڅ شی ماته زیان یا خفګان نشي رسولی. هنر زما ژوند دی. ښه نو دا ووایه چې جانزي څنګه ده؟ ښه نه ده. هغه بوټی مو په یاد دی؟ په هغې کې یوازې 4 پاڼې پاتې دي. هغه تل همغه بوټي ته ګوري. زه هیله لرم چې وروستۍ پاڼه ونه لویږي ښاغلی برمن. جانزي به خپلې هیلې له لاسه ورکړي. نه، موږ باید پرې نږدو چې داسې وشي. فکر کوم نن باران ډېر تیز وریږي. زه ډاډه یم چې باد به ټولې پاڼې یوسي. څنګه څوک کولی شي چې د بوټو د پاڼو تویېدلو مخه ونیسي؟ ښه نو سو، چیرته چې هیله وي هلته لاره وي. همدا اوس زه هیڅ لاره نه وینم او هیله مې له لاسه ورکوم. زه به جانزي ته ورشم ښاغلی برمن او هیله کوم تاسو یو ډاکټر ته ورشئ. سمه ده؟ سمه ده لورې. جانزي ته مې سلام ووایه. په هغه شپه په ښار کې د ګلې سخت طوفان راغی. د ارتسویل کوڅې ټول اوسیدونکي خپلو کورونو ته ننوتل او کړکۍ بندې کړې. خو جانزي له څو وغوښتل چې کړکۍ پرانیزي. هغې غوښتل چې وګوري چې وروستۍ پاڼه لوېدلې او که نه، خو څه ونه منله. که یې کړکۍ خلاصه کړې وه او سوړ باد یې دننه راپریښی وی نو د جانزي حالت نور هم خرابېدی شو. جانزي هم ومنله. هغه پوهېده چې سو هم د وروستۍ پاڼې په هکله په تشویش کې ده.
په سبا سهار لمر روښانه ځلیده او د ګلۍ طوفان تیر شوی و. سو پوهېده چې اوس باید کړکۍ پرانیزي. آخر تر کله یې همداسې بندې ساتلی شوې. هغې سترګې پټې کړې او پردې یې کش کړې. هغه حیرانه شوه. او جانزي، پاڼه تر اوسه همالته ده. څه؟ داسې نشي کیدی. هغه څنګه تر اوسه هلته ده؟ هغه پاڼه د جانزي هیله ده، لکه څرنګه چې ښاغلی برمن ویلي وو. ته رښتیا وایې. سو زما درمل راواخله. یوه کوچنۍ پاڼه طوفان زغملی شي، نو زه یې ولې نشم؟ زه به د رغېدو لاره پیدا کړم. او جانزي، ته چې هر څه غواړې زه یې راوړم. راته ووایه څه غواړې؟ هنر ډیر ځواکمن ده لورې. د هنر یوه ځواکمنه ټوټه هغه څه کولی شي چې ډاکټران یې نشي کولی. زه پوهېږم چې زه څه غواړم. ما ته یو کاغذ او څه رنګونه راوړه. سو ډېره زیاته خوشحاله وه. هغه په منډه لاړه او خپل ټول رنګونه یې راوړل. کاغذ یې د جانزي په کټ کې برابر کړ. هغه خوشحاله وه چې بیرته یې خپله ملګرې ترلاسه کړه. د وخت په تېرېدو سره جانزي پوره روغه شوه. سو او ډاکټر دواړه حیران وو. هغې نور د خپلې کمزورتیا او د هغه څه په هکله چې په ژوند کې نشو کولی نه غږېده. هغې اوس له سو سره د خپلو نویو هیلو په هکله غږېدله. زه غواړم چې د لندن پل نقاشي کړم. زه ډاډه یم چې یوه ورځ به دام وکړي. سو ښاغلی برمن چیرته ده؟ دا ډېره موده کېږي چې نه مې دی لیدلی. ښه ده چې ودې پوښتل جانزي. ما غوښتل چې هغه وخت درته ووایم چې کله پوره روغه شي. ښاغلی برمن ناروغ و. له بوډاتوب نه ډېر ضعیفه شوی و. هغه شپه دې په یاد ده چې د ګلۍ طوفان راغلی و؟ د همغه په سهار ډېر ناروغه شو. څه؟ ډاکټر ته خو لاړو که نه؟ د ښاغلي برمن همدا ستونزه وه. زما په یاد چې ویلې کله چې نقاشي کوم نو هیڅ شی ماته زیان نشي رسولی. ته غواړې چې څه ووایې؟ هغه وروستۍ پاڼې ته وګوره جانزي. تر اوسه همالته ده، هیڅ نه ده ښورېدلې. ښاغلی برمن په هغه شپه هغه نقاشي کړه. هغه په رښتیا چې ډېر ښه نقاش و. په سهار لړزې واخیست. خلکو روغتون ته بوتلو. یو ورځ مخکې مې ولیدو. کله مې چې ورته وویل چې ته بیرته ښه شوې، ډېر زیات خوشحاله شو. ورته مې ویل چې د ونې وروستۍ پاڼې تا ته قوت درکړ چې په پښو ودرېږې. هغه مړ شوی جانزي. نه، او نه. خو جانزي، تا له هغه سره د هغه د هیلې په پوره کېدو کې مرسته وکړه. هغه یوه ورځ ونه ویل چې د هغه هنر به یوه ورځ ژوندونه ژغوري. هغې وروستۍ پاڼې ته وګوره. دا د هغه هنر ده او همدې ستا ژوند وژغورلو. نه سو، دا یوازې هنر نه ده، دا یو شاهکار ده او زه به د هغه هیله پوره کوم. ډېر ژر د ښاغلي برمن او وروستۍ پاڼې کیسه په ټول ښار کې خپره شوه. نقاشان، شاعران، سندرغاړي، ټول هنرمندان روحان را ژوندي شول. دوی ټول د همغه ونې لاندې سره راټول شول او قسم یې وکړ چې هنر به بیرته د ارسویل کوڅې ته راوړي. او همداسې وشول. کوڅې بیرته را ژوندۍ شوې. په هر دیوال به نقاشۍ وي او په ځینو خلکو هم. جانزي او سو خپلې ساتلې پیسې راټولې کړې او د برمن هنر تر نامه لاندې خلکو ته نقاشي ورزده کوله. میندو او پلرونو به خپل ماشومان هلته ولېږل تر څو د ژوند په اصلیت پوه شي. ټولو خلکو خپلو نقاشیانو ته دوام ورکړ. دوی خپلې دندې پرې نه ښودې، خو له خپل کار څخه یې اوس خوند اخیستو او پوهېدل چې بیا به هیڅکله نقاشي پرې نه ږدي. او د جانزي او سو په هکله د ارسویل د کوڅې خلک خوشحاله وو چې ژوند ته یې رنګونه بیرته راغلل. ټول وپوهېدل چې هنر څومره اړین دی او راتلل به تر څو د خپلو پیسو څخه یو څه برخه برمن هنر ته ورکړي. او ډېر ژر د برمن هنر وده وکړه او د برمن انسټیټیوټ شو. هغه څه چې په زړه پورې وو هغه دا و چې هر ماشوم ته به په برمن انسټیټیوټ کې تر هر څه د مخه د وروستۍ پاڼې نقاشي کول ورزده کېدل.
ځکه چې دې پاڼې به ټولو ته ډیر اړین درس ورښوده. چیرته چې هیله وي، هلته لاره وي.